السلام علیکم زما ګرانو او زړه ته رانږدې مینهوالو سلامونه محرک علیکم خوښ شوم له تاسو سره په یو بلې نوي او په زړه پورې ویډیو کې سره یو ځای شوم. نن مو داسې اپلیکیشن برابر کړی ده چې ژړا په خندا بدله کړي. هغه څنګه؟ کله مو چې د موبایل عکسونه یا ایمیج د تاسو ډیلیټ شوي که هغه همداسې به وي او که هغه له 1 کال 2 کاله 3 کاله حتی تر 10 کاله مخکې پورې کوم عکسونه چې تاسو له ډیلیټ شوي هغه عکسونه بیرته ترلاسه کړئ، خو په همدې موبایل کې چې ډیلیټ شوي همدې موبایل کې بیرته لاسته راوړئ. داسې نه چې تاسو بل موبایل کې خواري وکړئ، خو بل موبایل کې نه کیږي. نو همدې موبایل نه چې ډیلیټ شوي له همدې موبایل څخه بیرته لاسته راوړئ. نو تاسو به زه له خیره سره دغه اپلیکیشن در وښایم او تاسو کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل همدا شی به د ځان سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ د ګنټې نشانه وهئ چې د راتلونکو ویډیوګانو هم تاسو خبر شئ. نو زه به تر څو تاسو اپلیکیشن در خلاصوم تاسو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. زه لومړی پلی سټور ته دا د پلی سټور مو چې خلاص که تاسو ته به دغه اپلیکیشن زه ولیکم. اوس ولیکئ تاسې deleted photo recovery restore دا راغی. نو تاسو دلته وګورئ چې کوم اپلیکیشن ښه ده، تاسو به هغه اپلیکیشن ځان سره مثلا انتخاب کړئ. راولو دا اپلیکیشن دی اپلیکیشن ته تاسو وګورئ ریکور ډیلیټډ فوټو ایمیج ریکوري ریسټور. زما ځانو دا خو اوس ما ځان سره انسټال کړی ده. تاسو به د انسټال بټن ووهئ نو هغې سره به تاسو دا موبایل کې انسټال شي او بیا د هغې نه پاتې تاسو خلاص کړئ او هغې نه بعد به تاسو هلته تاسو ته به خپل عکسونه راشي. زه اوپن کړم یا یې خلاص یې کړم. ګوره لیټ سټارټ ورپسې وهو لیټ سټارټ دا د لیټ سټارټ هم چې کله ډیپ سکن هم چې کله ووهه تاسو به دغه کوم فایلونه ډیلیټ شوي هغه به ټول لاسته راشي. اوس به تاسو وګورئ چې کوم فایلونه هم ډیلیټ کړي وي، خو کوشش وکړئ چې همدا شی به زموږ یوټیوب چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ. زما ځانو زه غواړم چې مثلا کوم عکس ډیلیټ شوی مانه لکه دا عکس مانه ډیلیټ شوی. تاسو وګورئ عزیزانو دا عکس مانه ډیلیټ شوی ده. زه غواړم همدا عکس بیرته ځان ته راجګ کړم چې کوم عکس مو خوښیږي ډیلیټ کړی مې او بیرته ورپسې خفاست دی نو همغه عکس بیرته ځان ته قبول کړئ. نو زه غواړم همدغه عکس مې خوښیږي همدا عکس ما ډیلیټ کړی و نو بیرته د همدا عکس ماته راشي. تاسو دا انتخاب کړئ د ځان سره چې کله مې انتخاب کړو بیا د اعلان دې لیکلي ریسټور چې کله مو ریسټور ووهه بیا ورپسې ولیکئ چیک. کله مو چې چیک ووهه او بس لاړ راغی ګالري ته. تاسو به لاړ شئ ګالري ته. ګالري کې وګورئ دلته دغه د ریکوري فوټو خلاص کړئ. دغه عکس مونږ ډیلیټ کړی و نن نه 1 کال 2 کاله مخکې تقریبا دغه عکس ما خپله هم نو داسې یو 6 میاشتې مخکې و که 1 کال مخکې دغسې ما خپله هم ډیلیټ کړی و. نو اوس مې هغه دا عکس بیرته پیدا کړ او لاسته راغی. نو تاسو هم کوشش وکوئ چې دغسې کوم عکس مو ډیلیټ کړی وي خو ځان ته انتخاب کړئ او بیرته ریسټور کړئ. زما عزیزانو که چیرې مو زموږ د یوټیوب چینل تر اوسه لا هم نه وي سبسکرایب کړی نو همدا شی باید ځان سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ د ګنټې نشانه وهئ چې د راتلونکو ویډیوګانو هم تاسو خبر شئ. او بالاخره که چیرې مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي د ځان سره د منګه ویډیو لایک کړئ چې نور ملګري هم ترې خبر شي. که چیرې مو کوم نظر وي یا نور اپلیکیشن کې مشکل لرئ نو همداسې مشکلات لرئ نو نظر مو زموږ کمنټ کې ولیکئ.
کمنټ کې ولیکئ چې له موږ سره شریک شي او موږ به ستاسو نظر ته جواب درکو. مننه.